أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. دا مخکینه دا انبیاء علیهم السلام واقعات شروع دي او دا ذکر د واقعات او دلایل نقلیه دي د پاره د اثبات توحید او رد شرک. دا واقعه د شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام قوم یو غټه بیماری هغه شرک او دویم چې هغوی په کومه ګناه اخته وو هغه دا وه چې دا ډېر مالدار خلک وو خو په تله او په ترازو کې کمی کولو، یعنی د خلکو نه به چې څه اخیسته نو په درنده تیږې اخیسته چې ورکول به نو په سپکه تیږه به ورکول. شعیب علیه السلام چې خلکو ته د دې د اصلاح خبرې شروع کړې نو قوم خلکو د شعیب علیه السلام د خبرې د منلو په ځای باندې استهزاء پې شروع کړه. شعیب علیه السلام ډېر منځګزار سړی و، ډېر منځ به یې کوو. نو دوی استهزاءن ورته وایي وایي دا ته چې کومې خبرې کوې دا مونځ دې درته داسې امر کوي، نو مونځ خو چا ته امر نه کوي. استهزاء یې ورپورې کوله. تا ته دې مونځ دا خبرې کوي چې موږ د خپلو معبودانو عبادت نه کوو. یو دویمه ده چې مالونه زمونږ دي او خبرې پکې او حکمونه پکې ستا منو. موږ مال دی زمونږ خوښه ده چې څه خلته خرڅ کوو څه خلته خرڅو او یې د چا نه څنګه اخلو. بله استهزاء دی شعیب علیه السلام پورې داسې وکړه چې ته خو ډېر صبرناک سړی و خیر یې، یعنې مطلب ده په دې ټولو خلکو کې ته ښه پوهېږي چې دا مونږ ته وایي چې شرک مه کوئ یا خپلو مالونو کې اصلاح وکړئ. او شعیب علیه السلام چې دی دته خطیب الانبیا وایي. هغه ورته ډېره په عجیب انداز کې خبره یاده کړه. ورته وایي ګورئ ما ته چې الله پاک پیغمبري را کړې ده دومره لوی احسان را باندې کړی، نو اوس خو ما ته جایزه نه ده چې په دې خپله وحي کې خیانت وکړم. وحي بیانومه سړیه خو زما خپلې خبرې نه دي، دا د مانځه خبرې نه دي چې ته مونځ درته دا خبرې کوي. وحي راته شوی. او بله خبره زه خپله هم بې عمله نه یم، داسې نه ده چې تاسو ته یې وایم تاسو ته منع کوم او خپله به هغه بد عمل کومه، داسې هم نه کومه. خو آخر کې به یې ویرول چې زما خبرې نه منئ نو د هغه عذاب نه ویرېږئ چې نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام دې قومونو باندې راغلی و. وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى مدين او لګلې و موږ مدین ته ورور د شعیب علیه السلام. هغه ورته ویل یا قوم اعبدوا الله، ای زما قومه بندگی وکړئ خاص یو الله ته، نشته حقدار د بندګۍ غیر د هغې الله نه. ولا تنقصوا المکیال مه کموئ تاسو پیمانه والمیزان او ترازو. انی اراکم بخیر، یقینا زه وینم تاسو لره بخیر په خیر کې مالداري. خیر معنی مالداري. فی غناء مالدار خلک نو معنا دا چې تاسو سره کله پیسې شته مالدار می. فایو حاجة لکم الی الحیل ونقص الکیل والمیزان. تاسو نو څه ضرورت چې دا چلونه مو جوړ کړي چې خلکو نه مالونه کموي.
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط یقینا زویریږم تاسو باندې د عذاب د ورځې راګیرونکي قیامت به راشي یا په دنیا کې در باندې عذاب راشي راګیرونکي. ویا قوم یو زما قوم اوفوا المکیال والمیزان پوره کوي تاسو پیمانه او ترازو بالقسط په انصاف سره. ولا تبخسوا الناس مکموي خلقنا اشیاءهم مالونه داغوي یا حقوق داغوي د خلکو حقوق مکموي. ولا تاسو مگر زیزمو کا باندې مفسدین فساد اچون کی. بقیت الله خیر لکما ایدی و ترجمه دادا بقیت الله جائزه گټه یا جائزه منافع چه ده جائزه منافع خیر لکم دا تاسو د پاره غوړه ده. جائزه منافع دی ته وي چې لکه چانه یو شی والی په خرڅ خو په جایزه پلاس ته اخیسته په دولسه خرڅه جایزه منافع تاسو د پاره غوړه ده. د دغه نه چې د خلکو نه تاسو په چلو په دوکو باندې شی کوي مالونه کموي. نو بقیت الله جائزه منافع. دویمه معنا ده بقیت الله هغه اعمال چې باقی پاتې کیدونکي دي یعنی اعمال صالحه چې باقی پاتې کیدونکي دي. خیر لکم دا غوړه دي تاسو د پاره دي. بقیت الله مستاقیه چې ده جایزه منافع ده یا بقیت الله چې ده هغه اعمال دي چې باقی پاتې کیږي اعمال صالحه. اوس که چېرته دینه جایزه نه فشي نو بقیه ځکه ورته ویل کېږي چې ګوره ته چې یو شی خرڅ کړي نه مال خپل رأس المال به هم لاسته درشي باقي به هم څه لاسته درشي. او که چېرته ته اعمال صالحه والی نو اعمال صالحه هم بقیه دي که نه ځکه هغه انسان دپاره باقي پاتې کېږي. ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسې مؤمنانې دا قید ځکه ولګو چې اعمال صالحه بغیر د ایمانه خو نه قبلېږي نو دی شرط دی. وما انا علیکم بحفیظ نه یم ستاسو دپاره ساتونکی زه نه یم په تاسو باندې ساتونکی. قالو د خلکو ورته ویلې دا ګوره استهزا ورپورې کوي. و یا شعیبو ای شعیب علیه السلام الصلاتو کا تأمروکا دا مونځ تا ته امر کوي ان نترکه چې موږ د پرېږدو ما یعبدو آباؤنا عبادت ته چا چې بندګي ورته کوي پلاران زمونږه او ان نفله یا دې موږ وکړو فی اموالنا په مالونو خپلو کې ما نشاء څه چې موږ غواړو. دا مونځ تا ته دا خبرې کوي. ګورې دې آیات کې طالبه په دې آیت کریمه کې وایي تا ته د مونځ امر کوي. اگر که امام رازي کبیر کې لیکلي دي چې دلته د صلات نه مطلب دین دی ښه دا ته چې دین یې دی دا دین تا ته امر کوي خو د دې الفاظو مقصد د دوی چې شی طالبه استهزا وه. ان نترکه چې موږ پرېږدو ما یعبدو یعنی عبادت ما یعبدو آباؤنا عبادت ته هغه چا چې موږ پلارانو ورته کړی دی یو. او ان نفعله دا او ان نفعله په چا عطف دی دا رواله دی ما یعبدو د باندې دلته لاندې عطف کوي نو چې په ما یعبدو د عطف کې نو خو د ان نترکه لاندې شو ترجمه به شي مونځ ته امر کوي ان نترکه چې موږ پرېږدو یو خو ما یعبدو دویم چې موږ پرېږدو ان نفعل فی اموالنا چې موږ کوو په خپلو مالونو کې څه مو چې خوښوي. او یا داسې وکړئ چې دا او ان نفعله دا عطف دی په دې ان یترکه په دې ما یعبدو نه دی عطف په ان یترکه د پاسه عطف دی. نه چې په ان یترکه د پاسه عطف شي نه بیا به دې کې یو لام مقدر شي مولوي صاحب بیا پکې شی وشي بیا به دې شي الصلاتو کا تأمروکا ایا مونځ ته امر کوي. یو خو په دې خبر ده ته مونځ امر کوي چې موږ د عبادت غیر الله پرېږدو. دویم تا ته د مونځ امر کوي چې الله نفعل فی اموالنا ما نشاء لا وسره مقدر چې موږ دې نه کوو په مالونو کې چې زموږ څه خوښوي. پې پوه شولی انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته چې ته صبرناک هوښیار دا الفاظ استهزاء ورته ویلې چې د هوښیار تی خلک پښتانه وایي که هو دا د هوښیار زوی تی د استهزاء ورته وایي. او یا داسې ورته وایي انک لانت الحلیم الرشید ته صبرناکې هوښیارې فی زعمکه په خپل ګمان کې ځکه د دوی خو دا عقیده نه وه چې دا داسې دی دا خو الفاظ دي خو د دوی دا عقیده داسې نه وه. قال شعیب علیه السلام ورته وفرمیل چې ارأیتم
یا زما قومه ارایتم تاسو ما خبر کوي یا ارایتم تاسو فکر کړی دی تاسو په دې خبره کې سوچ کړی دی ان كنت على بينه من ربي کچیرته زې ما په یو دلیل ښکارا باندې من ربي له طرفه د رب زمانه ما سره ښکاره دلیلی ان كنت ان تشکیک ته پر راځي کنه طالبه نو تاسو دا شعیب علیه السلام خو څنګه و چې ان كنت على بينه د شعیب علیه السلام سره بینه د طرفه د رب د خو یقیني ونه ان څنګه وای نو اصلا د شعیب علیه السلام سره د بینه وجود یقیني وو خو ان د دې د پارویل د چې دا بنا په ځان نو مخاطب ځکه چې د شعیب علیه السلام چې مخاطبین هغه خلق شکیانو ان كنت على بينه کشی ته په ښکارا دلیل د طرفه د رب زمانه ورزقنی منه او راکړی ماته دی رب منه د خپل طرف نه رزقا حسنا روزی خیسته نګوره طالبه ورزقنی منه رزقا حسنا د دې رزقنی منه نه څه مراد دی دو تفسیر دي یو تفسیر دا دی چې مدارک کې علامه نصفی حنفی هغه وایي و د رزقا حسنا نه مراد و المراد منه النبوة والدين والحکمت المراد منه النبوة والدين والحکمت د دې رزق حسن نه مراد پیغمبري د دین د حکمت نو معنا ده چې راکړی دی ما تعالی د خپل طرف نه هغه رزق حسنه خسته نبوت راته روزي کړي پښتو کې خلک کوي کنه زه هلکه بچي روزي دي شه نو روزي دي شه خدا خو صرف خوراک نه استعمالي دیم دا چې د دې رزقنی منه رزقا حسنا نه مطلب هغه رزق حلال دی رزق حلال ځکه چې رزق حلال رزق حسن دی او که حرام نو حرام خو حسن نه دی او ناول مال دی خبيث مال دی اوس راځي تر دې ځا پورې چې دا آیات چې ان كنت على بينه من رب ورزقي دا ټول شرط دی لکه ان حرف شرط شو جزا نشته جزا مقدره ده امام رازی کبیر کې لیکلی ده هغه جزا ده سیده کچی راځه په ښکارا دلیلم د طرف درب زمانہ راکړې ما تعالی د خپل طرف نارزقن حسنن روزي خسته چې پیغمبري ده یا مالداری حلال مال ده جزا ده سیده فهل يسعني ان اخون في الوحي فهل يسعني ان اخون في الوحي نو اوس مله دا جایزه ده چې زه په خیانت کوم په وحی کې نه کوم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه زنه غواړم شعیب علیہ السلام ورته وی زنه غواړم ان اخالفکم الى ما انهاكم عنه دې یو تفسیر داده او خالفه خپل معنا سره کې مخالفت ته وی او خو دې الى ما انهاكم سره به تاسو د سکارو کوي چې دې متعلق ته الى به محذوف شي ذاهبن برو باسي شبرو باسي ذاهبن ما اريد زنه غواړم ان اخالفکم چې تاسو مخالفت وکما څه خلته مخالفت طالبہ ذاهبا الی ما انهاکم عنه چې زلار شم هغه کار ته چې تاسو ته نه منع کوم ته یو کار نه منع کوم او بیا خپل هغه کار ته ورشم خو تاسو مخالفت مې وکړه لکه سړی بر سړی ته مونږ کو خپل نه کوي نو ته مخالفت هغه وکړه هغه ته مونږ کو ته خپل نه کوي هغه ته چې مال کې مثال زیاته کمه مکه خپل مخالفت کې اماغه کار کې په دې ترجمه پوه نه شو دویمه ده چې چې او خالفه سبقت څخه دی وړاندېواله ورته پښتو کې وایي سبقت او وړاندېواله خو بیا پکې عبارت بل کم لیکي تاسو هغه بدلته د او خالفکم الی ارتکاب د دې اعلان وروسته به ولیکي ارتکاب به وسی معنا شي وای ما اريد زنه غواړم ان او خالفکم چې تاسو نه وړاندې شم الی ارتکاب من حکم منه کولو دا غشي ته چې تاسو ته منع کوم نو ځکه کوم چې تاسو نه وړاندې ورشم هغه کارته چې تا ته نه منع کوم او زه دې وکم دا نه کوم ان اريد زنه غواړم الا الاصلاح مگر اصلاح غواړم د عقیده د عمل مستطاعتو ترسو می چې وسی وما توفیقی او نه دې زما مدد الا بالله مگر په الله باندې توفیق اتاسو کتابو کې وجعل الاسباب موافقا للمطلوب الخير تفسیری مظهری نشي لیکلی دا ګرځول د اسباب د مطلوب خیر سره موافق تا ته چې الله پاک دا یو تا ته چې الله پاک د یو خیر په کار کې اسباب مهیا کړ چې ته په خیر ته رسیږي دغه ته توفیق وای کنه لکه اوس مثلا درس ترازی الله پاک ته مثال یو موټر سایکل درکړي سایکل درکړي گاډي درکړي دا وسه الله توفیق دی
یا دا پخې درکړي دي سړیا سایکل او موټر سایکل بلا پسې که پخوا خو ته دا نه وي خلکو دین ته تله دا خپې دي دا پخې چې د هغه اسباب دي چې الله تعالی ته موافق کړي د مطلوبي خیر سره ولا ډېر خلک شل فوټ ناست غریبانان ټول ارماندونه کوي چې الله چې دومره د جمعه ته خو تللی شوی که نه هغه داسې ارمان کوي چې دومره وی چې د جمعه ته پیتلی علیه توکلتو خاص په الله مې ځان سپارلی دی و الیه انیبو او خاص الله ته مې ورګرځېدل دي ویا قوم و زما قوم لا یجرمنکم تیز دینه کی تاسو لا یجرمنکم باعث دینه کی تاسو شقاقی دشمنی زما تاسو زما سره دشمنی دا دی تاسو باندې باعث نشي ان یصيبکم چې ورسیږي تاسو ته مثل ما اصحاب قوم نوح پشان د هغه عذاب چې رسیدلی او قوم د نوح علیه السلام هود علیه السلام او صالح علیه السلام ته هغه قوم د هود علیه السلام قوم د صالح علیه السلام دی خلکو ته رسیدلی او هغه عذاب دی تاسو ته ونه رسیږي وما قوم لوط منکم ببعید او نه دی قوم د لوط علیه السلام منکم ستاسو نه ببعید څه لري خو په اعتبار د زمانی او د مکان یعنی د لوط علیه السلام قوم خلک د دې خلکو نه تاسو نه زمانه مخکې تېره شوې لري ده او نه د نه ځای لري دی واستغفروا ربکم بخنو غواړئ د خپل رب نه ثم توبو الیه بیا ورته توبې وباسئ نو ګورئ استغفار باللسانی او توبه څنګه بالقلب او استغفار چې دا د شرک څخه توبه واپس کېدل دی الله ته په توحید منلو سره یقینا رب زما چې دی رحیم رحم کوونکی ودود او محبت کوونکی دی ودود څه معنی محبت کوونکی قالو دی خلکو ورته ویل چې یا شعیبه ای شعیب علیه السلام نفقه موږ نه پوهېږو کثیره مما تقوله په ډیرو هغه خبرو چې تی کې یا ستا په دې خبرو موږ نه پوهېږو سبحان الله شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیا وایي او دی ورته څه وایي موږ ستا په خبرو نه پوهېږو دې څه مطلب په خبرو نه پوهېږو دې یو بل مطلب و طالبه وایي لا نفقه صحت کثیره مما تقول من نه پوهېږو په صحت ته هغه ډېرو خبرو چې تی کې چې دا ستا خبرې صحیح دي که نه دي خبرې خو به دي خو د دې خبره اوس کوه چې صحیح دي که غلطې دي و انا لنراک فینا ضعیفه او یقینا من ګورو پتا کې چې د ضعیفا کمزوری ته خو زموږ قوم کې یو کمزوری سړی نو بیا اوس ورته یو دغه ورکوي دا دمکي وایي ولولا رحتک که چېرته عزت ستا د قوم نه وی لولا رحتک معنا څه لولا حرمتو رحتک که لحاظ او عزت ستا د قوم نه وی لارجمنک خامخا مونږ په کاړو ایشتلی وی لارجمنک بالحجاره یا لارجمنک بالشتم په کاړو میشتې یا په کنځلو میشتې ښه داسې کنځلې باندې ایشتلی وی چې تبه دی خو ستا د قوم عزت دی بس خلک وایي هیره زه خو ستاسو د قوم لحاظ به وکړو وما انت علینا بعزیز او ته خو نه څه په موږ باندې بعزیز عزتمن اته موږ سره عزت نشته دی خو صرف د قوم لحاظ دی قال ویل شعیب علیه السلام زما قوم ارهتی ایا زما قوم چې دی اعز علیکم دا ډېر عزتمند دی ستاسو سره من الله د الله نه د الله لحاظ نه کوئ د قوم لحاظ کوئ ما تاسو ته د الله خبرې راوړي هغه نه منئ او چې د قوم خبر دی او د قوم لحاظ دی وما انت علينا واتخذتموه وراءكم ظهريا او نیولې دې تاسو الله پاک وراءكم ظهريا شاته غرزولې شوی واتخذتموه معنا تاسو نیولې یعنی ګرځولې هم دې الله پاک وراءكم ظهريا شاته غرزولې شوی د دې شاته غرزولې شوی مطلب کنایه اهانت دی په دې معنا چې تاسو الله پاک سره شي کوو شریکان جوړوي نو چې الله سره شریک جوړې خو تا خو د الله بې عزتي به اصطلاح اهانت وکړې داسې شو لکه شاته دې وغورځولو الله دې پرېښودو او بل څوک دې معبود کې تاسو ګرځولې الله پاک
وراءکم ظهریه شاته غورځولې شوی بالاشراک به و اهانت رسوله خو سره شریکان جوړوي د پیغمبر بیزتی کوي یقینا چې رب زما ستاسو په عملونو باندې راګیرونکی دی وا زما قومه اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه باندې ګوري دا الفاظ طالب جانه نه دی چې اعملوا علی مکانتکم دا الفاظ د پاره د براءتي لکه پښتو کې چې بایکاټ ورته وایي ته چې چا سره خبره جوړه را نشي نو بایکاټ ورسره کوي زه بس ټیک شو نو ته خپل عمل کوه زه به خپل کوم انتظار وباس چې عذاب چا راځي تاسو عمل کوئ په علی مکانتکم په خپله طریقه باندې خپله طریقه عمل په خپله طریقه څه معنا یعنې زما دښمني ده که نه زما سره دښمني کوئ انی عامل زم عمل کوونکی یم زه به درته د الله دین بیانوم سوف تعلمون نو گویا کې دا جواب دی او سوال دی چې دی خلکو ته ویلې چې تاسو عمل کوئ په خپل طریقه زم عمل کوم خلکو ورته ویلې که نه چې فما یکونو بعد ذلک نو ټیک شو نو بیا به دې نه وروسته څه وشي چې موږ په خپله طریقه عمل کوو ته په خپله بیا به دې نه وروسته څه وشي نو جواب سوف تعلمون زر دی تاسو پوه شئ من یتیه چا باندې راځي عذابونه عذاب یخزي چې وي شرمئ ومن هو کاذبن څو دروغجن دی ورتقبو انتظار وباسئ انی معکم رقیب زه هم ستاسو سره انتظار کوونکی یم ولما جاء امرنا هر کله چې رالو الله وی عذاب زمونږه نجینا مونږه بچ کې شعیب علیه السلام کسان چې د ملګري د سره وه دا شعیب علیه السلام مؤمنان د دې شي په وسیله بچ شو د رحمت منا په وسیلې د رحمت زمونږه بس رب العالمین رحمت هغه ورته وسیله شوه واخذت الذین ظلموا الصیحة ونیول ظالمان الصیحة هیبتناکې چغې جبریل په یو چغه ووهله هیبتناکه اوازو فاصبحوا فی دیارهم جاثمین وګرځېدل په خپلو کورونو کې پړمخې پراته مړه جاثمین کأن لم یغنوا فیها گویا کې دوی نه اوسېدلي فی دې کلو کې تاسې تباه کړه کتاب ویل دلته د سره څوک اوسېدلي نه دي الا خبر شی بودن تباهي ده لمدینه مدین والاو ته کما بعدت ثمود څنګه چې تباهي د سمودیانو ته څنګه چې تباه شوي وو سمودیانو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين دا اوم دلیل نقلی شو یقینا چې لېږلی و موږ موسی علیه السلام د معجزاتو خپلو سره و سلطان مبین او سلطان مبین دلیل ښکاره د سلطان مبین مستاق هغه خو یا عصا ده او یا وی د موسی علیه السلام رعب الله پاک عجیب رعب ورکړی فرعون باندې داسې رعب وده فرعون تم لېږلی و د هغې مشرانو ته فاتبعو خلکو تابعداري کړې وه امر فرعونه د هغه طریقې د فرعون د لارې د فرعون وما امر فرعون برشید نه وه طریقه د فرعون برشید څه فایدهمنه د فرعون په طریقه چې خلک تله دا څه فایدهمنه طریقه نه وه امر معنا شو طریقه اگر که ځینې وایي چې د امر معنا دین دی فرعون چې خلکو ته کوم دین جوړ کړی و هغه څه فایدهمند دین نه و لکه د امر معنا دین حدیث کې هم راځي من احدث فی امرنا هذا یعنی فی دیننا هذا رشید څه معنا فایدهمند یعنی د دې فرعون په طریقو کې په خودساخته دین کې هیڅ فایده نه وه خلک تابع و نو اوس وایې چې د دنیا کې څوک تابع و قیامت کې به هم ورسره ملګري قیامت کې به فرعون دا خلک چیرته به یقدم قومه مخکې به فرعون د قوم خپل نه یوم القیامت په قیامت کې فاوردهم النار نو خلک به ور داخل ورننه باسي ورته اوهو دا سړی خلک په قیامت پورې چېرته نه باسي ورته الله وایي چې وبئس الورد المورود بئس الورد بدګودر دی جهنم خیخه بدګودر دی المورود چې تلل ورته کېدی شي ورد خو اصلا د اوبو ځای ته وایي دا د دوی پورې یو قسم استهزا ده چې لکه جهنم د اوبو ګودر دی ورځه بئس الورد بد ګودر دی المورود چې تلل ورته کېدی شي یعنی جهنم هو اتبعو ورپسې شوي په دې دنیا کې لعنت او یوم القیامت او د قیامت په ورځ هم دغسې یعنی و یوم القیامت کذالک بئس الرفد المرفود بد انعام المرفود
چې ورکړی شوی دی دا خو ډېر بد انعام دی، بده جایزه ده چې ورکړی شوې ده. تی شي ښیي دا لعنت تی شي ښیي لعن په دنیا او په آخرت کې چې پې لعنت دی دا خو ډېره بد انعام دی. ذالک من انباء القرآن نقصه علیک. دې کې اوس صدق الرسول ذکر کیږي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت رښتونی رسالت دکه د دې ټولو قومونو مذکوره واقعات چې الله پاک نبی علیه السلام ته یادوي نو دا وحی ده. ذالک من انباء القرآن الله نبی ته وایي چې دا چې تا واورېده دا بعضې خبرونه د دې کلو وه نقصه موږ یې بیانوو تا باندې منها قائمون بعضې په دې کې ولاړو و حسید او بعضې ریبلي شوي. ای طالبه بعضې خو داسې و چې کلي ولاړو خلک تباه شوي وو په چا چې د صحیح چغې والی شوي وو خو کورونه خو یې وکنه خلک پکې نه وو قایم کلي قایم او حسید بعضې ریبلي شوي وو لکه قوم لوط دا خلک خو لاندې ریبلي شوي اوس هم حسید پښتو کې ریبلي شوي ته محسود په معنا سره دی. یو بله معنا خلک مفسرین دي راښکلي کې دلدل وبېخي. وما ظلمناهم د دې ټولو واقعاتو سره دا متعلق دی. د نوح علیه السلام نه شروع کا دا دومره ډېر قومونه چې رب تباه کړي دي دا خو به څه زیاتې نه شوی. الله وایي نه ظلم نه دی کړی موږ په دوی لاکن دوی ظلمونه کړي په خپلو نفسونو باندې وه. نو سوال پیدا شو چې دا دومره لوی قومونه چې رب تباه کول نو دغې خلکو خو الهه هم لرل که نه معبودان هم لرل که نه هغوی ته عبادتونه ټول عمر کړي وو د هغوی دپاره نظراني او شکراني ورکړي وي ولې دوی ته خپلو معبودانو څه ګټه وټه ورنه کړه. وایي نه ګټه خو لا څه کې طبعي ته نور هم ور وړاندې کړه. فما اغنت فایده ورنه کړه هم دوی ته الهتهم هغه معبودانو د دوی التي هغه معبودان یدعونه چې دوی ته حاجتونه غوښتل سوا د الله نه من شی هیڅ فایده من شی هیڅ فایده لما جاء امر ربک کله چې راغی ورته حکم در او عذاب در ربسته وما زادوهم زیات نکړو دی الهو د خلکو ته غیر تدبیب سوا د تبعینه یو تبعی ورته زیاته کړه بس تدبیب معنا هلاکت و تبعی. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى دا الله رب العزت قانون ذکر کیږي. قانون دا دی چې الله پاک خلکو ته وخت ورکوي خو چې وینیولو الله دغسې نیول د رب ستا دی اذا اخذ القرى کله چې ونیسي کړي وهي کلي معنا کلو والا خلک وهي ظالمة او دی ظالمان ان اخذه علیم شدید یقینا چې نیول د الله پاک چې دا دردناک او سخت دی. بخاری شریف حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې ان الله لیملی للظالمین الله پاک لږ وخت ورکوي ظالم سړي ته حتی اذا اخذه وی چې کله به رب ونیسي لم یفلته احدنا هیڅوک یې ته نه خلاصولی نشي هیڅوک یې ته نه خلاصي. او رښتیا هم ګوره چې الله پاک اوس یو انسان باندې مثلا چې گرفتاری کوي یو شخص گرفتار کینسر په بیماری اخته هسپتال والا هم درته ویزه چوټي څوک به ته نه خلاصي یا داسې مثال زلزله در باندې راولي طوفان در باندې راولي څوک نشي خلاصوی. ان فی ذلک لآیه په دې مذکور کې چې د دلیل لپاره د وحدانیت او د قدرت تعالی د هغه چا د پاره خاف عذاب الاخرت چې دیږي د عذاب د آخرت نه. ذالک یوم مجموع دا ورځ د قیامت ورځ دا چې جمع کولې بشي له الناس په دې د پاره خلق وذالک یوم او قیامت هغه ورځ ده مشهود چې گواهی کړی شوی ده مشهود گواهی کړی شوی. نو مشهود ورته څه کوي چې په دې کې به گواهی نه کیږي ملائکه گواهی نه د پیغمبرانو گواهی نه نو مشهود ده یعنی شهد فيه الخلائق او یې مشهود یو بل معنا دا یو ورځ د مشهود حاضر کړی شوی یعنی دې ته به خلق حاضریږي ولې قیامت پر ټول خلق هلته څنګه حاضری. وما نؤخره الله منګه نو رسته کو دا ورځ نو رسته کو الا لاجل معدود مگر ترې وین مودي لګي پورې بس لګه موده ده قیامت پرش لګي ورته ولي ویاله طالبہ استا په عربی کې متل د مختصر کې شوی وای ما اقرب ما ات ما ابعد ما فات چې څوک چې شر رواني د نږدې او وای چې څه شر د نتیر شو دا بختر ابعد دی. ما اقرب ما ات ما ابعد ما فات
یوم د ورځ یاتی لا تکلمو چې کله راشي د قیامت لا تکلم نفس خبرې به نشي کولی یو نفس الا باذنه مگر بغیر د اجازې د الله نه مگر د الله په اجازه به خبرې کوي. فمنهم شقی و سعید نو بعضې خلک چې دی او بدبخته او بعضې نیکبخته بس څوک به بدبخته څوک به نیکبخته. یو حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي وی اربع من الشقائق څلور خبرې د بدبختۍ نښه ده. قسوة القلب جمود العين اول د سترګو سخوالی دی چې د سړي سترګو نه اوښکه نه شي. قسوة القلب او سختلی ده چې سړي زړه سخت خبره پې اثر نه کوي. او طول الامل اوږده امیدونه وي داسې اوږده امیدونه چې د 100 کلو وي د 300 کلو امیدونه وي. او الحرص علی الدنیا او بل حرص دی په دنیا. به دا څلور خبرې دا وایي د بدبختۍ نښې دي. اربع من الشقائق څلور خبرې د بدبختۍ نښې دي. جمود العين قسوة القلب طول الامل والحرص علی الدنیا. فاما الذين شقوا ففي النار پس هغه کسان چې هغوی بدبخت دي ففي النار دوی به په اور کې وي لهم دوی دپاره به فیها په دې اور کې زفیرونه و شهیقونه. زفیرون د خر په شان سخت اوازونه، شهیقون او ښایسته اوازونه. دا زفیر او شهیق دواړه د خره اواز ته وایي، خو په دې اول کې چې کله دا خر دا اواز خپل شروع کوي نو ډیر تیزی، خو بیا که تاسو خیال کړئ اخر ته چې رسیږي که نه داسې رفته رفته به داسې بریکونه نیسي او کموي، خو اول کې خو ډېر تیز وي. نو هغه اول کې چې تیز راوباسي دې ته زفیر وایي، او چې په اخر کې کم کم کې بیا ورته څه وایي؟ شهیق وایي. نو الله پاک فرمایي د دې خلکو دپاره به په دې جهنم کې زفیرونه د خر په شان سخت اوازونه یې و شهیقون او آهسته اوازونه. به داسې یو شی به ته نه جوړېږي چغې به وهي هلته. به داسې ووایي چې جهنمیانو په جهنم کې خوري انګېږي به. د دې انګېدلو مقصد دا سلګۍ دی مولوي صاحب. لکه سړی په غم کې راګیري سلګۍ وهي سلګۍ، نو سلګۍ به د خره د اوازونو غوندې راوځي، سلګۍ ورته نه وایي. اسویلي سلګۍ زفیر اصلا کې دا سړی چې سخت غم کې راګیري او یو د ناڅاپه د غم په ټیم کې و چې دی ته زفیر وایي. خیال یې کړی دوی دپاره به په دې جهنم کې زفیرونه سویلي وي او شهیقون او هڼار وي. هغه خر چې اخر کې هغه اواز غلی کوي به یې څه خړ 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 سره وکړي، قسم ته شړار ورسره وکړي. خالدین فیها دوی به همیشه یې په دې جهنم کې ما دامت السماوات والارض تر څو چې همیشه یې اسمانونه او ځمکه الا ما شاء الله مگر چې الله وغواړي. بېشکه ستا رب چې دی فعال لما یرید اکونکی دی چې څه اراده یې وي وغواړي. و اما الذین سعدوا هر چې هغه کسان دي چې بدبخت او هر چې هغه کسان دي چې نیکبخته کړی شوي دي په جنت کې به وي، همیشه به په دې جنتونو کې تر څو چې همیشه یې اسمان او ځمکه الا ما شاء ربک مگر چې وغواړي رب ستا عطاء دا بخشش دی غیر مجزوز به انتها. استا جنت خو یو بخششی ده به انتها. ګوره طالبه دې پاس آیات او دې دواړو آیتونو کې یو پیچیده سوال دی. سوال دا دی چې پاس یې وفرمایل وایي چې کوم خلک جهنم ته ورشي دوی به جهنم کې همیشه، خو چې تر څو اسمانو ځمکه اسمانو ځمکه نو د اسمانو ځمکه مولوي صاحب دا ختمیږي که نه ختمیږي؟ ښه دې خدا معنا ده چې جهنمیان به هغه پورې جهنم کې چې اسمانو ځمکه چې اسمانو ځمکه ختم شوه به جهنم کې نه. لام دویم آیت کې وایي جنتیان به جنت کې همیشه چې اسمانو ځمکه یعنی چې اسمانو ځمکه ختم شوه به جنتیان ته نه بیرته بار راوباسي. څه مطلب؟ دویم اولنی آیات کې ویلې
چې په جنت کې بدبخت خلک په جهنم کې همیشه خو اخر کې استثناء ذکر کړ چې الا ماشاء الله مگر چې الله وغواړي. استثناء څه معنا ده؟ دویم آیت کې الا ماشاء الله استثناء څه معنا ده؟ نو ګوري طالب د دې لپاره یو جواب چا داسې کړی دی چې تفسیر سمرقندي وایي دې ځای کې د اسمان او د ځمکې نه د آخرت اسمان او ځمکه مراد دی، دې دنیا نه ده مراد. ها د کوم ځای آخرت اسمان او ځمکه؟ د آخرت د دې دنیا مراد نه ده. او په آخرت کې یعنی قیامت هم یو اسمان او ځمکه وي، خو دغه اسمان او ځمکه نه بس یوه بلې، لکه قرآن کې وایي چې یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات، چې بدله بکړی شي د ځمکه په بله ځمکې سره والسماواتو او اسمان هم. نو قرآن نه ثابته ده. او ان شاء الله تعالی موږ بیانو چې تبدیلی ذاتی دی که تبدیلی وصفي دی. خو ځمکه بدلیږي او اسمان بدلیږي، چې کله بدلیږي نو دلته په دې آیات کې آقا اسمان او ځمکه مراد دي چې کوم د آخرت والا دي. ځکه د دنیا اسمان او ځمکه چې دا ختمیږي او د آخرت اسمان او ځمکه چې کله ولګيږي د هغه نه ختمیږي. هغه څنګه طالبہ نه ختمیږي. ایو بل جواب دغه کړی دی تفسیری جلالین کړی، هغه د سی ویلې دی ښه وی ګوري الله و چې دا جهنميان په جهنم کې همیشه چې ترڅو اسمان او ځمکه ترڅو چې ویل اسمان او ځمکه ختمیږي کنه وی ورپسې استثناء ذکر کړی چې الا ماشاء ربک مگر که ستارب وغواړي نه د دین به هم په لو همیشه پری دي. نو خو یې شو د دین په لو ته همیشه پری دي رب کنه ابل استثناء مده سره ولګاو. لکن د دې لپاره مولوی صاحب یو ډېر ښکلی جواب دریم دا دی چې ګورئ اول آیات کې وګورئ بدبخت کافران به جهنم کې تر څو چې اسمان او ځمکه الا ماشاء الله. د دې الا ماشاء الله نه مراد هغه غصات المؤمنین دي. څوک دي طالبه؟ غصات المؤمنین دي. نو چې عصات المؤمنین ته مراد شول نو دا ما په معنا د من سره دی، ما په معنا ده. اوس ترجمه د شو چې بدبخت کافران دوی به په جهنم کې همیشه چې ترڅو د قیامت اسمان او ځمکه همیشه په جهنم کې چې همیشه نو د جهنم ته ګناګار مسلمان هم تللی دی هم همیشه وینا الا من شاء ربک مگر هغه څوک به همیشه نه چې ستاره به غواړي. نو چې ستاره به غواړي هغه خلک همیشه نه د څوک دي عصات المؤمنین. نو عصات المؤمنین متل روباسي کنه جهنم کې خو باول د سن عصات المؤمنین هم پراته خو بیا به کافران چې دغه په کې همیشه پاتې شي او دوی وطن څنګه شي را بهر په پونه شي. او د دویم آیت کې څه ولګاو کوم خلک چې مؤمنان دي سعدا دي دوی به په جنت کې همیشه تر څو چې د قیامت اسمان او ځمکه نه چې د قیامت اسمان او ځمکه نه دی اول نه به د سعدا جنت ته ورننه بوزي همیشه الا ماشاء ربک سوا د هغه خلکونه چې ستاره غواړي. دې استثناء به دا معنا چې ستاره به وغواړي هغه به په جنت کې همیشه نه دی کې هم عصات المؤمنین ته اشاره ده. ځکه چې سعدا خلک خو د اول ورځ نه جنت ته نه نوځي همیشه په جنت کې. خو سعداء المؤمنین عصات المؤمنین خو د اول ورځ نه دي راغلي هغه خو به وروسته کله راځي. استثناء صحیح شو کنه مگر چې ستاره به وغواړي اول نه په جنت کې نه اب وروسته جنت ته راشي. چا څوک مراد دي نه عصات المؤمنین. خو تاسو دی آیات کې وګورئ پاسې ویل فاما الذين شقوا دا شقوا معلومه صيغه ده لاندې آیات کې چې واما الذين سعدوا کما ده مجهوله دی مجهوله صيغه ولې ذکر کړل دلته په دې مجهوله صيغه کې دې ته اشاره ده چې دا کوم خلکو ته سعادت نصیب شوه دا سعادت ته دو خپل کمال نه دی بلکې دا سعادت هم دوی ته د الله د طرف ورکړی شوی دی ځکه مجهوله صيغه ویل ده. لکه پارسی کې وی چې ان سعادت بزور و بازو نیست دغه سعادت د دین او د علم دا خو په زور او په مټ سره نه دی چې د الله فضل نه او د الله بخښش نه چاته خو نه ملويږي. نو ګوري سعیدو مجهوله صيغه کې دې ته اشاره شوله چې دا سعادت هم گویا دی خلکو ته ورکړی شوی دی
معلومیږي خپل کمال نه، دا د رب العالمین کمال دی چې تا ته درکړي. عطاءن دا جنت بخششی ده، بخشش ده، غیر مجزوز بی انتها، یعنی غیر مقطوع. پری کی ختمی کی بنا نو چې ختمی کی نه خو به انتها شو کنه. فلا تکو فی مریه مما یعبدو هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل. فلا تکو مکیگا پیغمبر فی مریه په شک کې مما یعبدو هغه چې عبادت ورته کوي هؤلاء دا مشرکان، ما یعبدون دوی بندگی نه کوي مگر چې بندگی کولا د پلانانو دینه مخکې. و انا لموفوهم نصیبهم، الله وی موږ به خامخا پوره ورکو دوی ته حصې د دوی غیر منقوص، غیر منقوص هیڅ نیمګړی بنئ. غیر منقوص معنی هیڅ نیمګړتیا به پکې نه. دی آیت کې وګوره دو تفسیر دي. یو تفسیر دا دی طالبہ فلا تکو تمکیگا فی مریتن پر شک کی، فلا تکو فی مریتن خودی سر عبارتو لگوا فلا تکو فی مریتن فی توحیدی مما، دا مما کی منی اجلیہ کا، پا مما کی منی اجلیہ. فلا تکو تمکیگا پر شک کی دی توحیدنا من اجل ما یعبدو هؤلاء، د دی وجنا چې عبادت کی دا خلق، یعنی دا خلق عبادت غیر الله ته کوي، نو ته د الله په توحید کې مشرکی کیږي. تعریض خلقو ته د انسانانو ته دی چې انسانانو که خلق مشرکان شرکیات کوي او ډیر زیات خلق هم شرک کوي، نو تاسو دا غو نه متاثر کیږئ چې د الله پاک په وحدانیت کې تاسو ته شک پیدا شي. دیم تفسیر دا دی چې فلا تکو تمکیگا فی مریتن په شک کې مما ایدینم ارسته مضاف پڑھتے من بطلان ما یعبدو هؤلاء. مما سمانا من بطلان تمکیگا پیغمبر په شک کې د بطلان د هغې نه چې ورته بندگی دا خلق کوي، د دې دا دوی چې ورته بندگی کوي د دې د دې معبودانو په بطلان کې شک مکوه، بلکې ته په دې یقین پوخ وساته چې د دوی د معبودان د عبادت باطل دی. پوه نه شو؟ هو انا لموفوهم نصیبهم، الله و یقینا پورا ورکوي دوی ته نصیب د دوی. یعنی مطلب په دنیا کې الله پاک کچاته د رزق، که د عمر، که د هر شي څه یې لیکلی خو ورکوي غیر منقوص، هیڅ نیمګړتیا به پکې نه. ولقد آتینا موسی الکتاب، او یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب، فاختلف فیه اختلاف پکې کړی شوی. د موسی علیہ السلام ډېر ښکلی کتاب خو خلکو پکې اختلاف کړی. نو سوال پیدا شو چې اختلاف یې کړی خو الله پې عذاب راوستی دی. جواب ولولا کلمة سبقت من ربک، او که چېرته نه وی فیصله په تاخیر د عذاب ستا د رب له طرف نه، که چېرته نه وی فیصله د تاخیر د عذاب سبقت مخکې مقرره ستا د رب له طرف نه، لقضی بینهم خامخا فیصله به شوې وی د دوی په منځ کې. و انهم لفی شک منه، او یقینا دا خلق په شک کې دی. منه د منه ضمیر دی قضا ته راجع کوي د دې فیصلې. خلق دی فیصله کې په شک کې دي چې خراب فیصله هم کوي. مریب کلک شک. وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دا آیات هم لږ معمولی پیچیده دي. او یقینا دا ټول خلق کله چې یقینا دا ټول خلق پوره به ورکوي ستا رب هغه بدله جزا د عملونو د دوی، او الله پاک په د دوی په عملونو خبردار دی. ان کلن دلته ترکیب تاسو یو کرتو کې به ترجمه پوهیږئ. ان حرف حروف مشابهه بالفعل نه دی،
دا کلن چې د طالبه دا د دې اسم شو، کلن چې شو اسم شو، او د کلن کې تنوین دا عوض د مضاف الیه نه دی، کلن کې تنوین عوض ده، نو داسې وشو چې کل الخلایق څنګه وشو طالبه؟ کل الخلایق. او دغه لما دا حرف شرط دی، لما حرف شرط، ادي لما حرف شرط نو وروسته فعل شرط هغه مقدر دی، حرف دغه فعل شرط سی ولیکئ لما یبعثن، تاسو لما نو وروسته فعل شرط ولیکئ چې لما یبعثن. او دا لیوفینهم ربک دا د دغه شرط جزا ده، نو لما سره د هغه فعل شرط چې یبعثن دی او سره د جزا نه چې لیوفین ربک دی، دا ټول خبر د ان د پاره شو. اوس ترکیب ګوره او ترجمه ګوره. و ان کل الخلائق یقینا دا ټول خلق لما یبعثن کله چې راپورته کړی شي، لما په دې شرط چې راپورته کړی شي نو خامخا پوره به ورکړي ستا رب عملون هغه جزا د عملونو د دوی. په دې تفسیر پوه نه شوی لکه چې دویم تفسیر دا دی مولوي صاحب چې دا لما نه دی کلن، دا کلن د اس ان د پاره اسم کوي، کلن شي کوي اسم، او لما دا په معنا د جميعا سره کوي، لما په معنا د جميعا سره. اوس په ترجمه د شي و ان کلن لمن ته منون قرات، یقینا دا ټول خلق یوزه خامخا به پوره ورکی رب ستا جزا د عملونو د دوی، دا ټول خلق یوزه به ستا رب دوی ته شی ورکی جزا ورکی. په دې تفسیر پوه نه شو. او په یو قرائت کې دلته به ان راغلی، تخاول کې موږ تاسو ان نه دی، یو قرائت کې څه دی ان، نه چې ان شي به ان نافیه والی، او لما په معنا د الا سره شي، لما په معنا چا سره شي الا، معنا به شي و ان کلنا ندی دا ټول خلق لما الا مگر لیوفینهم ربک اعمالهم خامخابه پوره ورکوي ستا رب جزا د عملونو د دوی، او یقینا چې الله د دوی په عملونو خبردار دی. فاستقم کما امرته برابر شه پیغمبره څنګه چې تا ته امر کړی شوی دی، ومن او هغه څوک دې برابر شي تابه ماکا چې هغه راځي د ستا سره الله ته. دا فاستقم دا فا جزائیه ده او د دینه مخکې شرط پټ دی. شرط دا دی چې اذا سمعت واقعات الانبیاء، اذا سمعت کله چې د واقعات انبیاء واورید فاستقم برابر شوستم څنګه چې تا ته امر شوی دی په قرآن او په سنت. او ماکا ومن تاب ماکا اتو چې توبه ستا سره کړې. وګوره حدیث پاک کې راځي علیه السلام فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګیره مبارک کې سپین ویخته ولګېدو. صحابه تاسو کې یا رسول الله دستا په ګیره کې خو سپین ویخته پیدا شو. او ورته شیبت من سوره هود و اخواتها، وای زه خو سوره هود سپین ګیره کړم او د دې په شان نور سورتونه دي. دلته دا سوره هود کې څه وجه ده چې نبی علیہ السلام یې سپین ګیره کړم؟ ځکه چې سوره هود کې الله نبی ته دا حکم کړی چې فاستقم کما امرته، نو امر د استقامت شوی او امر د استقامت ډیر ګران کار دی. نو ځکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې اثر دا وشو چې
چې ویښته هم سپین شو. ولا تطغوا او تاسو د حد نه مه تېرېږئ. ولا تطغوا د حد نه مه تېرېږئ. یقینا چې الله ستاسو په عملونو باندې چې دی خبیرون بصیر لیدونکی دی. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا ترکنوا او تاسو ممایله کیږئ الى الذين ظلموا ظالمانو خلقو ته فتمسكم النار او برسیږي تاسو ته اور به درته ورسي. وما لكم من دون الله من اولیاء نشته تاسو له سوا د الله نه څوک نور مددګاران بیا بس تاسو سره مدد نشي کېدلی. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا ممایله کیږئ وکږئ تاسو ظالمانو ته. دا ظالمان څوک تنې مرادي طالب جانا؟ نو تفسیری سمرقندی لیکلی دي ته الذين ظلموا لاندې معنی دا چې لا ترضوا باعمال اهل البدع. لا ترضوا باعمال اهل البدع مرضی کېږي په عملونو د بدعتیانو. بدعتي سړی عمل کوي اته مې زه خیر دې کوي بدعت کنه ته پی راضي نه ممایل کېږي ظالمان ته. ظالم سړی د فتمسکم نور ورته ورسي. سمرقندی معنی ده. او تفسیره المانی معنی شری کړی دا لا ترکنوا الى الذين ظلموا معنی دا ده لا تصحبوا اهل الاشرار ولا تجالسوا اهل البدع. انډیوالی مکوئ شریانو سره او مکینه بدعتیانو سره. ولی ځکه چې شریان او بدعتیان دواړه ظالمان دي. روح المانی ترجمه وره لا تصحبوا اهل الاشرار انډیوالی او مرګرتیا مکوئ شریانو خلکو سره. ولا تجالسوا اهل البدع او مکینه تاسو بدعتیانو سره. په بدعتي سړي سره مکینه. او امام رازی کبیر کې څه لیکلي دي هغه وایي چې دا رکون الله وي تاسو مکه کېږئ. رکون څه ته وایي؟ وایي رکون معنا ده الرضا بفعلهما وتحسين قولهم والشركة معهم كل ذلك داخل في الركون إليهم. وای څوک چې د ظالمانو په فعل راضي شي او د ظالم د خبرې تحسینو کې چې او خبره وکړه کنه او د ظالم سره په ارشي کې چې شریک شو وای دا ټول په دې رکون کې داخل دي. یو سړی ظالم دی ظلم کوي ته د ظالم په فعل راضي د ظالم د خبرې هغه پښتو کې خلک وي دیفام کې مرګرتیان کې چې او خي ویلې دا ټول په رکون کې داخل دي. او دغه وی امام قرطبي وی حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایله چې جعل الله الدین بین اللامین. حسن بصری څه ویلې؟ جعل الله الدین وی الله پاک دین د دوه لمونو منځ کې راوستی دی. ا دوه لمونه کم دي؟ لا ترکنو ولا تطغوا. هلته وګوره دې آیت کې لا ترکنو ولا لا تطغوا ولا ترکنو دوه آیته شو کنه. یې لکه وی حد نه مه تېرېږه او دغه د ظالمانو ته مه کږېږه. بدې منځ کې دین دی کنه چې حد نه تېرېږي نه ظالمانو ته کږېږي نه دا دین شو. او دغه یو عبارت بل لیکلی دی روح المانی او دا په مرقات کې مولا علی قریم لیکلی. څه عبارت لیکلی طالب مرقات مولا علی قریم وایي چې الذباب علی القذرة. الذباب وایي مچ په ګندګۍ چې ناستي احسن من قارئن دا ډېر ښایسته دی دا مچ د هغه قاري او د عالم د مولا علی باب هؤلاء الظلمه چې د ظالمانو خلکو دروازو کې څوک ودرېږي. قاري صاحب مولا صاحب ته دی ظالم سړي ګیټ کې ولاړ دی ته دلته څه کوې؟ نو چې د ظالمانو خلکو طرف ته قاري صاحب مولا صاحب ځي وایي د دې قاري مولا نه هغه مچ چې په ګند ناستې ښه ښکاري. نه ظالمانو سره ملګرتیا او ظالمانو سره دوستانې ساتل. حدیث کې راځي علیه السلام فرمایي
وای من مشا مع ظالم وای که څوک د ظالم په خوا کې روان شي لیقویه چې خیر تقویه کی کنه ظالم نورم کوي شي او هو یعلم د ته پته می چې دا ظالم دی فقط خلع نفسه من الاسلام اوه لاړه کړی د اسلامي ځان نه لري وسته د اسلام نه بهر بل حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمای بل حدیث داسې دی و یو ځل ابو هريره رضی الله عنه چې هغه یو سړی نه واورېده لکه یو سړی خبره کوله ابو هريره ناستو سړی دې خبره وکړه وای ان ظالم لا يضر الا نفسه مړه ظالم سړی خو په ظلم ځان ته ضرر رسي سړی دا خبره وکړه ظالم سړی په ظلم کول باندې مونږ ته څه دي مونږ ته څه نقصان دی ابو هريره ورته وای چې بلا والله ها خبره مکو چې ظالم سړی ځان ته ضرر رسي نه د ظالم سړی ضرر ځان ته نه بلکې ټول دنیا ته دی او بیا ډېره ښکلې خبره ورته ابو هريره وکړه و ان الحبارا لتموت فی وکرها بظلم الظالم ان الحبارا لتموت فی وکرها هزلا بظلم الظالم وای زاړې مرغه نه ده زاړې او ګد مړی چې لري وای زاړې مرغه دا مړه کېږي په خپل جاله کې د خواروالی د وجې نه د ظلم د ظالم مطلب دا دی چې خباره مرغه کې قانون دا دی چې هغه د دې دغه سخت تکړه دی د تندې خباره ځانې مرغه دی چی تکړه دی د تندې خو چې کله ظالم ظلم شروع کی الله بارانونه بند کی چې بارانونه بند شي هغه خباره چې د تندې تکړه مرغه هغه هم مړ شي ځکه چې هغه هزل شي یعنی هزل معنا ده چې وچ شي خوار شي تو ورته نه رسیږي ایسته د تندې مړ شي نو ته چې ظالم سړي ظلم نفس ته خپل ځان ته د ظالم ضرر دی ځان ته نه دی حتی کې حیوانات او مرغې ته هم ضرر دی واقیم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل او پابندی کوه پیغمبر د مانځه طرفي النهار په دواړو غاړو د ورځ کې د ورځې دوه غاړې دي کنه دا دوه غاړې کمی دي یو سحر او بل ماسپښین او مازیګر نو په دې طرفي النهار کې دوه منځونو ته اشاره شوه یو سحر منځ او بل ماسپښین او د مازیګر وزلفا من الليل او په ساعاتو د شپه کې د شپې په ساعاتو کې نو دې کې اشاره شوه ماښام د ماسخوتن منځ ته نو 5 وخته منځ دې کې داخل شو ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکی چې دا وړي او ختمي بدای لره لکه دا 5 وخته منځونو سره چې سړی کوي هغه د انسان صغیر ختميږي لکه په اوداسه کولو سره صغیر ختميږي ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت ته د پاره د نصیحت قبلونکو او حدیث کې مراغلی کنه مشکات شریف کې حدیث ته یو ځل علیه السلام ناشته او یو کس ورته راغی ورته ویل چې یا رسول الله په ما باندې حج جاری کا نبی له صلوات و سلام ورنامه خواړو بیا راتاو نبی له صلوات و سلام ورته تکینه دلته کینه انتظار وباسه نبی چې ټیم تیر شو مونږ ټیم راغی مونږ ټیم چې راغی نو مونږ وکړي چې کله مونږ وکړي نبی له صلوات و سلام له کس شو چا کس راغی نو غتلی مونږ سره وکړي یو به وزاده خیر سره ان الحسنات یذهبن السیئات هغه د شکار کړو هغه د سنو چې حد په ځان جاری کړو هغه خپل فکر د جهاد هغه چې د کوم پردې زنانه نه خپل کړي و الله سي پی زور کړه زور کړو بس نو داس یو چې پردې زنانه د اوته لاس ته پی کې خود زور زور کده خو صغیره ګناه ده نو چې مونږ یو کې ویل چې بزالکه نو بس خو هغه غریب خود سي فکرو چې دا خو مې لرغټو ګناه کړی ده نو بس په دې باندې سینه چې وس په ما حج جاری کیږي نو حد تراغله چې ما باندې حج جاری کا نبی له سلام ته چې مونږ یو کې ان الحسنات یذهبن السیئات واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صبر کوا یقینا الله پاک نه ضایع کوي اجر او بدله خسته عمل کوونکو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا دا آیت کریمه دې کې تحدید دې په تبلیغ باندې زجر دې د شرک نه یعنی په تبلیغ تیزی ده ښا معنا دا ده چې الله پاک وایي چې په خواب هم پوهان خلق وو هو چې کوم پوهانو خلقو به خلق منع کول د منکراتو دقه سه خلق به منګه بچ کړ د عذاب
خو خبره دا ده چې دا کوم خلک به د الله د بدو نه خلک منع کول، داسې خلک کم و کم. فلولا کان من القرون، پس ولی نه و د پخوانیو پیړیو، پس ولی نه و د پیړیو خلک من قبلکم ستاسو نه مخکې، اولو بقیتنا خاونده پوی والا خلک. اولو بقیتن پښتو کې معنا پوی والا خلک، لکه قرطبي لیکلي دي چې اولو العقل والعلم، هغه عقل من خلق، هغه علم والا خلق. ولی نو ینهونه چې هغوی منع کولی عن الفساد فی الارض، د فساد د ځمکې نه، د فساد نه په ځمکه کې، ځمکه کې د فساد نه خلق منع کولی. ولې داسې خلق نه و؟ اشاره د اهمیت د نهی عن المنکر ته چې دا ګوره مستقل باب دی. الا قلیلا، دا استثناء منقطع ده طالبه، لکن قلیلا ممن، لکن و لګه هغه څوک چې موږ بچ کړي و منها منهم د دوی نه، واتبع الذین ظلموا، او تابعداري کړي و ظالمانو خلکو. ظالمان خلک دې تابع و، تیش پسې لګېدلی و. ما اترفو فیه، واتبع الذین تابعداري کړي و کسانو ظلمو چې ظلم کړو. ما اترفو، هغه چې دوی ته پکې مزي ورکړې شوي وي. ما اترفو، هغه چې دوی ته پکې مزي ورکړې شوي وي، یعنی مطلب مالداری. ظالمان هغه شي پسې تابع و، ما اترفو فیه، چې دوی ته پکې مزي ورکړې شوي وي. فیه په هغه څیز کې، د فیه ضمیر راځي د ما ته. یا بله معنا تابعداري کړې وه ظالمانو خلکو. ما اترفو په محبت ته هغه څه کې، اترفو فیه چې مسکړې شوي وو په هغې کې، په کوم څیز چې مسکړې شوي وو د هغې په محبت کې هغې پسې تابعداري کوئ. ناتیش کې مسکړې شوي وو په پیسو، په مالو، په دولت. وکانو مجرمین، او دوی مجرمانو. وما کان ربک لیهلک القری بظلم، او نه دی ستا رب، قانون د رب ده، نه دی ستا رب لیهلک القری چې هلاکي کلو والا خلک بظلم، د ظلم د وجې نه. یو کلي کې ظلم شروع دی، شرک شروع دی، ظلم، الله پاک دا کلی نه تباه کوي. و اهلها مصلحون، چې د دې اوسېدونکي خلک هغه اصلاح کوونکي. طالب د دې جملې د دې آیات څه مطلب دی؟ الله پاک کلو والا خلک نه هلاکوي چې د دې خلک مصلحاني. ته عبارت وګوره، الله نه هلاکوي کلو والا خلک په ظلم، په ظلم سره نه هلاک، چې خلک مصلحاني. چې مصلحان شو خو ظالمان نشو، او چې ظالمان شو نو مصلحان نشو. نو تاسو جواب دسی وکئ چې دا اهلها مبتدا ده او مصلحون خبر ده. په دیگر عبارت اهلها موضوع ده، مصلحون شی طالبه مبتدا او خبر دي. شی طالبه مبتدا او خبر دي. نو چې کله مبتدا او خبر شو، دې ته د منطقيانو په اصطلاح کې شی وي قضیه. جمله خبریه شو کنه، قضیه شو کنه، او دا قضیه مهمله ده. چې شی طالبه قضیه مهمله، او دا قضیه مهمله ده په حکم د جزئیه کې. قضیه مهمله په حکم د جزئیه کې. قضیه مهمله دي ته وي چې هغه ادوات، مطلب قضیه مهمله دي ته وي چې الته افراد وي خو کمیت افرادو نه بیان، افراد کې وي خو کمیت افرادو نه بیان شوی. نو و اهلها مصلحون قضیه مهمله په حکم د جزئیه کې ده. معنا دا ده چې الله پاک نه هلاکوي د کلو والا خلق په ظلم باندې. و اهلها مصلحون، چې بعض خلق پکې مصلحانی، بعض خلق پکې مصلحان، یعنی بعض خلق پکې اصلاح کوي او نور د کلو والا خلق خلګي د ظلمونه کوي. نو دغه بعض مصلحانو د وجنه الله پاک د ټول کلو خلق ته ظالمان نه هلاکوي. اوس به پوه نه شوي. ولو شاء الله، او کچېری الله پاک غوښته ویل جعل الناس امه واحده، ګرځولې به الله پاک د خلق امه واحده، یو ډله
یو ډله به ټول به مؤمنان وي. ولا یزالون مختلفین، همیشه به دوی اختلاف کوونکي، همیشه وي دا خلک اختلاف په ده کې د استاده څوک مسلمان دی څوک کافر دی څوک الله مني څوک نه مني. الا ما رحم ربک، مگر چې رحم کړي ور باندې رب ستا. ولذالک خلقهم، او دې دپاره الله پیدا کړي دا خلک. وتمت کلمت ربک، او پوره شوې دا فیصله د رب ستا. فیصله دا د تفسیری چې الله وی خامخا بړه کوم جهنم د پیریانو انسانانو نه یو ځای. په دې آیات کې لږ سوچ وکړئ. ولا یزالون د خلق به همیشه مختلفین چې اختلاف کوونکي وي. الا من رحم ربک، مگر هغه څوک چې رحم ستا رب پې کړي. نو دوه خبرې شوې، یو مختلفین خلق شو، او دویمه چې ستا رب ورباندې څه کړي؟ رحم کړي. اوس ولذالک د اشاره چاته ده؟ ولذالک نو تفسیر سمرقندی لیکلی چې دا اشاره امخ کې ذات کې تیر شو چې ولی نه دی پوی خلق چې خلق منع کوي د بدونه. نو دا د اشاره راځي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته. ولذالک د دې امر او نهی لپاره خلقهم، الله دا خلق پیدا کړی دي. یو معنا یا ولذالک طالب جان عبارت وګوره، دا لذالک دا اشاره ده دی الا من رحمه، الا من رحمه رحمت ته اشاره ده. چا ته اشاره ده؟ رحمت ته. ولذالک د دې رحمت ته پر الله خلق پیدا کړي. تشته پر پیدا کړي. نو کته چې هغه بل یاد سره خو تعرض رانغی چې دلته وی چې ولذالک د دې رحمت ته پر الله خلق پیدا کړي، او بل ځکه وی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نه تعرض رانغی ځکه چې الته وی عبادت ته پیدا کړي، دلته وی رحمت ته. خو عبادت تعالی رحمت ته کنه، عبادت تعالی شي بس عبادت الله رحمت الله، نه عبادت تعالی رحمت. نه د دې د غیب منځ کې فرق رانغی، غایه وشوه. ذالک کی اشاره چاته شو؟ رحمت ته. دریم په دې ذالک کی اشاره ده اختلاف ته. په دې ذالک کی اشاره چاته ده؟ اختلاف ته. ولذالک د دې اختلاف ته پر خلقهم، الله خلق پیدا کړی دي. د اختلاف ته پر څه کړی؟ خلق. نو اوس په سوال پیدا شو طالبه چې الته قرآن بل ځای وایي چې ما انسانان عبادت ته پر پیدا کړي، او دلته راغلی چې د اختلاف ته پر پیدا کړي دي. الته په آیات کې راغلی چې غایه د خلقت څه شی شو؟ عبادت. دلته غایه څه شو؟ اختلاف. نو تاسو جواب وکړئ چې اصلا کې غایه په دوه قسمه ده، یو غایه تکوینی ده او بل غایه تشریعی ده. غایه تکوینی په دې آیات کې چې اوس موږ اختلاف واخستو، نه دا غایه تکوینی شو. غایه تکوینی، غایه تکوینی دا معنا ده چې دا خلق دی دنیا ته راغلي دي، پیدا شوي دي، نه د پیدایش سره د تکوین داسې شوی دی چې اختلاف کوي. څوک الله مني څوک نه مني. او په هغه بل آیات کې چې وایي چې وما خلقت الجن والانس ليعبدون، هلته غایه تشریعي ده. تشریعي دا معنا چې د انسان د پیدایش نه وروسته آیا د دپاره کوم شی جایز دی او کوم ناجایز؟ نه عبادت جایز دی او شرک ناجایز دی. داسې دلته بیا په دې صورت کې اشاره شو دغه ته اختلاف ته. نو دا غایه کومه غایه شوه؟ تکویني. او بله کې کومه غایه شوه؟ تشریعي. او یا داسې وکړئ، سراج المنیر او تفسیری کبیر لیکلی دي، وایي دا ذالک اشاره دی دواړو ته ده، هم اختلاف ته او هم چاته؟ رحمت ته. د اشاره هم اختلاف ته ده هم چاته ده؟ نو معنا به دا شي چې ولذالک د دغه اختلاف او د دې رحمت لپاره خلقهم، الله دا خلق پیدا کړي دي. نو به دا معنا شي طالب جانا چې خلق اهل الرحمة للرحمة و اهل الاختلاف للاختلاف. خلق
اهل الرحمت للرحمت، الله د رحمت ولا خلق رحمت ته پیدا کړي او د اختلاف ولا خلق اختلاف ته پیدا کړي دي. نو دې کې د ذالکه کې د اسم اشاره په مشار له کې څو احتمال مې ته ټول ذکر کړو 3. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب اقتضاء الصراط المستقیم هغه په دې اقتضاء الصراط المستقیم کې لیکلي دي چې اختلاف 3 قسمه دي. اختلاف 3 قسمه دي. و یو اختلاف دا دی چې هر جانب په باطل او اختلافي سره، لکه دواړه جانب په باطل دي اختلافي دي سره، لکه اختلاف يهود او نصارا. يهود او نصارا کې اختلاف تا کنه شته. وقالت اليهود ليست نصارى لشيء وقالت النصارى ليست. نو الته د دواړو جانب په باطل دي. دواړه جانب په باطل دي. یو قسم اختلاف. دویم قسم اختلاف ته حق او د باطل دي. لکه اوس مسلمانان په حق دي کافران په باطل. دریم قسم اختلاف چې الته دواړه جانب په حق دي. یعنی کې اختلاف دی او دواړه جانب څه دي په حق، لکه اختلاف ته ائمه په مسائل فروعیه کې، لکه اختلاف ته ائمه په مسائل فروعیه. اوس ته امام صاحب او شافعي صاحب منځ کې اختلافي مسائل فروعي، نو دې کې خود د سینو شی ویل چې ما ته وځدا وای چې امام صاحب په حق دي شافعي صاحب وای دواړه په حق دي، دواړه په حق دي. نو څه غلطه نشي ویل چې یو په حق دي بل په باطل دي. نه، په مسائل فروعیه کې چې د امامانو کوم اختلاف دلته به دواړه جانبه په حق دي. نو څو قسمه اختلاف شو. اندنه قسمه وتمت کلمت ربک، پوره شوی فیصله در ربستا. لأملأن د دې کلمې تفسیر دی. کلمت شه د فیصله دا ده. وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، دا تسلی د نبی علیہ السلام ته. وکلا نقص علیک، او ټول مونږ بیان کړي تا د خبرونو د رسولانو نه ما نثبت به فؤادک، هغه چې مونږ له کوو په غي سره زړستا. وجاءک راغلی تا ته فی هذه، په دې قصو د پیغمبرانو کې الحق، بیان حق راغلی او واعظ دی او نصیحت دی مومنانو د پاره. کلا نقصو، طالب دا کلن ولی منصوب دی، دا د دې نقص مفعول به دی. کلن د نقص د پاره چي دی، البته مفعول مقدم شوی دی نو دا منصوب ځکه دی. اصلا کې د شي د چې نقص او کلن. او دا من انباء رسل، من دا من بیانیه دی. هغه ورستو ګوري ما نثبتو، دا ما نثبتو د پاره دا من انباء رسل بیان دی. ما نثبتو هغه شی چې موږ په هغه ستاسو کله کوو، هغه چی شی دی؟ من انباء رسل. او دا ما نثبتو بفؤادک، دا د اکلن نه بدل دی. وکلن نقصو، هغه ټول بیانو، ټول کم ما نثبتو بفؤادک. راغلی تا ته پیغمبر فی هذه، دی هذه اشاره قصو د پیغمبرانو ته ده، یا هذه د صورت ته مراد ده. په دې صورت کې یا په دې قصو کې تا ته راغلی دی الحق، یعنی البیان الحق، حق بیان راغلی. واعظ او نصیحت د مؤمنانو لپاره. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا، ورته پیغمبره کسانو ته چې ایمان راوړي عمل کوي تاسو په خپله طریقه باندې، زر دی تاسو او زم عمل کوونکی ما. وانتظروا، انتظار وباسئ، موږ هم انتظار کوونکي یو تاسو سره. عاقبت او انجام ته انتظار کوئ. خاص دی والله دپاره دی هغه پټ څیزونه چې په اسمانونو ځمکه کې دي، یعنی د الله په اختیار کې، ملکن عبیدن هر څه. و الیه، و خاص والله ته یرجع الامر، ورګرځولې به شي ټول کارونه، ورګرځولې به شي کارونه کله ټول. فعبده، بندګي الله ته کوه. وتوکل، ځان سپاره په الله باندې، او نه دې ستاره نه خبره ده هغه نه چې تاسو کوم عملونه کوئ.